دزابل د محاصرې وروستی حال او د افغان ځواکونو تازه میړانه او اتلولي. د زابل په محاصره کې 50 تنه طالبان مړ شوي او ټپیان شوي دي. د زابل مرکز کلات ښار ته سیرمه سرتیرو تیره ورځ 50 تنه طالبان چې مشران هم پکې شامل ول راایثار کړي ول چې د ټولو په وژل کېدو او ټپي کېدو سره پای ته رسېدلې ده. دغه طالبان د کلات ښار په کلاچو سیمه کې په غونډه ناست ول چې محاصره شول او څوکه د محاصرې کړۍ پسې تنګې شوې. وروستي معلومات ښایي چې د سرتیرو په خال په نښه کولو کې 30 تنه طالبان وژل شوي او 20 نور یې ژوبل کړي دي. په دې سربیره افغان سرتیرو ته د طالبانو پریمانه موټرسایکل، سپکې او درنې وسلې او زیات نور جنگي مهمات هم لاسته ورغلي دي. وړمه ورځ هم د همدې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې هوایي ځواک د طالبانو یوه لویه غونډه په نښه کړې وه چې پکې د اوبو لګولو د وزیر عبدالرحمن په ګډون تر 10 زیات غټ طالبان وژل شوي وو او همدومره نور ژوبل شوي وو. بلخو افغان هوایي ځواکونو کندهار کې هم شپږ 50 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان هوایي ځواکونو د کندهار ولایت په مرکز او ژیړۍ ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 30 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د جنوب ختیځ زون لپاره د طالبانو د لیزري قطعې مسؤل نصرت ووژل شو. امنیتي سرچینې تاییدوي چې د یو لړ هدفي عملیاتو په ترڅ کې د غزني ولایت د مرکز اړوند سیمه کې ابوبکر مشهور په نصرت د جنوب ختیځ زون لپاره د طالبانو د لیزري قطعې مسؤلیت پر غاړه درلودو وژل شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.